جهل دورة تیر شو دا عصر دا عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی جهل دورة تیر شو دا دوه هجر شمسي کې شوی دی تقریبا دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی په حق فسی روان یو دا دلته خو زما تقریبا دغه څوارلسم کال ده چې زه راغلی یم او دلته درس کوم دښمنان یو په حق فسی روان یو دا علم پتنګان یو دا جهل دښمنان یو دا جهل دښمنان یو لښکر د معارف یو لوړ مو نام لوړ مو نشان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی لښکر د معارف یو لوړ مو نام لوړ مو نشان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی دغه کلي اوسېدونکو د دې جامعې سابقه او دلته د دې استادانو همکارۍ او دغه خدمت چې نن تاسو خپله دا ثمره وینئ د ما سره د خپلو استادانو همدردي او شفقت الله دې د دوی په عمر کې نور هم برکات واچوي سلامونه درنو لیدونکو په دې لښکر جوړه د صحت او جامع سنبھالیا سئ درنو لیدونکو کپتان جوړه باندې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم درنو لیدونکو لکه څرنګه ستاسو ګورئ په تصویر کې دارالعلوم بین القرآن ګرځېدلو مدرسې ته راغلو دلته یو ښایسته او د نیکه غونډه په تیاره شوې ده چې د عالمانو قاریانو حافظانو پر هغه غونډه ده دې ټول جریان به تاسو شریکو در پایم ملګري تیر شوا د جهل مرخت لید عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی جهل دوره تیر شوا د عصر د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی پس دکړه او ښوونه دا حق او پالنه دا خپل وطن روزنه دا خپل وطن بیا هم سلام شي درنو لیدونکو څنګه را سره دغه مدرسې ناظم صاحب ولاړ دی دوی به دغه مدرسې په اړه معلومات راکوي تر څنګ دغه فارغینو په اړه معلومات راکوي تر پایه ملتیا وکړي سلام سلام شه مولوي صاحب سلام ورحمت الله وبرکاته ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ مولوي صاحب محترم که په لومړیو کې ځان معرفي کوي زما نوم چې کوم دی مولوي نور الله نوراني صاحب د مدرسې د وړې دورې شیخ هم یم او د مدرسې ناظم هم یم او دغه نظامت خدمت موږ ته سپارلی دی ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم که په لومړیو کې راته دغه مدرسې په اړه وایي دغه مدرسې تاسیس په کوم کال کې شوی دا په 1402 هجر شمسي کې شوی دی تقریبا او د دې بیا دوره وړه دوره چې وه دا په 1493 کې شوې ده لویه دورې شروع چې کومه ده دا په 1490 نه را په دې خوا شوې ده ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم د فارغینو په اړه راته کوئ دا څومره دوره فارغین تاسو ورکوئ او فی الحال خو چې کوم دی موږ د وړې دورې د فارغین چې دي 10 کسه دي او دا تقریبا 22 یا 21 کسه چې کوم دی زموږ د لویې دورې فارغین دي همدغه شان موږ د حفظ شعبه هم لرو هغه به تاسو ته قاري صاحب خپله معلومات درکړي او مخکې چې موږ ورکړي ده تقریبا چې 101 کسه یو د پاسه 100 کسه چې کوم دی موږ فارغین ورکړي په وړه دوره په لویه دوره دواړو ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم د لویې دورې په اړه معلومات راکړئ دا لویه دوره څومره ده کوم کال کې لویې دورې فارغین تاسو ورته ورکړئ لویې دورې فارغین ما وخت هم تاسو ته وړاندې وکړه چې په 1490 هجري نه راځي خو موږ دا فارغین لرو د لویې دورې تقریبا چې د لویې دورې 950 کسه موږ ټول د 2-3 کالو کې موږ ورکړي دي انشاءالله مولوي صاحب محترم که هغه په زده کوونکو یا شاګردانو په اړه موږ ته معلومات راکړي چې فلحال ستاسو مدرسه کې څومره زده کوونکي زده کوي زموږ سخت کال چې کوم دی 320 کسه موږ سره په دغه مدرسه کې داخله کړې وه او فارغینو تعداد او د وړې دورې د لویې دورې د فارغینو تعداد ما دغه تاسو سره شریک نور عمومي چې کوم دی زموږ د حفظ شعبه او د پاسه د کتابونو شعبه چې وه دا تقریبا موږ 320 کسه فارغین ورکړي دي ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم د اقتصادي وضعیت په اړه که موږ ته معلومات راکړي هغه لیدونکي او هغه سرمایه‌داران که دغه ویډیو چېرته ګوري او ستاسو مدرسې سره همکاري وکړي نو به د دوی د همکارۍ نه مخکې موږ مننه کړې تر اوسه پورې د دوی د عوامو
او د دې علاقې برسوخه خلکو موږ سره ډېر برپور تعاون او امداد کړی دی او انشاءالله د امارت د راتلو نه مخکې ډېره همکاري موږ سره هغوی کړې ده. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم چې موږ سره معلومات شریک کړل لیدونکو سره. ښه وخت. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې را سره دغې مدرسې قاري صاحب محترم ولاړی دی، به ځان تاسو معرفي کړي. سلام ستړي مه شئ قاري صاحب محترم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتهو. د ټول نه مخکې ستاسو او ستاسو د ټیم راتلو ټول ملګرو ته ښه راغلاست وایم او په دې هیله چې روغ جوړ یې او تاسو نه ډېره مننه کوو چې په دې تنګ وخت کې موږ ته وخت راکړه او دلته راغلی. الله هم خوشحاله کړه او خوشحاله اوسئ. خیر اوسې مننه. قاري صاحب محترم څه احساس لري چې دغسې یو فراغت غونډه هم چمتو کړې ده؟ الحمدلله انشاءالله ډېر خوشحاله او بیخي د خوشحالۍ احساس نه کېږي. نو د دې نه زه وایم چې بله غټه خوشحالي به نه وي، ځکه چې موږ دپاره او دغه شاګردان چې فارغېږي نو دوی زموږ دپاره او زموږ د استادانو دپاره صدقې جاریه دي. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. په دغه مدرسه کې ستاسې څومره وخت کېږي استادي ورکوئ؟ دلته خو زما تقریبا دغه 14 کال ده چې زه راغلی یم او دلته درس کوم. نو بس دا 15 کال دی انشاءالله زما. په دغه 14 کلونو کې تاسې څومره فارغین ورکړي د حافظانو؟ تقریبا دغه 250 دغه پورې زموږ فارغان. او فلحال په دغه غونډه کې څومره دي؟ فلحال په دې غونډه کې 14 حافظان دي او 40 پکې ناظري والا دي او 21 غټې دورې والا دي او 12 وړې دورې والا. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. درسي سیستم مو څنګه دی؟ درس په کوم ډول باندې ورکول کېږي؟ څو ټایمه درس ورته ورکوئ؟ درس خو زموږ اصل 2 ټایمه دی، سبعي او ماسپښین کې. او زه خپله شخصا چې یم زه بیا شپه ورځ دلته یم. زما سبعي وخت جمع پسې درس وي، بیا دغه نه 8 بجو کې وي، بیا ماسپښین 2 بجو کې وي او بیا ماښام وي د ماسخوتنه پورې. ډېره زیاته مننه. سلامت قاري صاحب، د اقتصادي وضعیت په اړه که راته ووایئ، اقتصادي وضعیت مدرسې څنګه دی؟ بس اقتصادي وضعیت خو بس انشاءالله چې ګزاره کوي اوله کې خو ډېر خراب و، اوس انشاءالله ښه یو په دې چې اوس کوټې هم جوړې کړي، مخکې کوټې هم نه وې، خو بیا هم ستونزه دا ده چې طالبان موږ سره زیات دي لیلیا او کوټې کمې دي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په روسیې کې مو څه پیغام دی لیدونکو ته؟ بس ټول پیغام مو دا ده چې دغه خوشحالي ټول موږ سره ولمانځي او بل دا ده چې خپل ماشومان دغه مدرسې ته او دغسې نورو مدارسو ته وهڅوي او خپل ماشومان پکې داخل کړي تر دې چې ښه آینده ولري او آخرت دپاره یو ذریعه ځان ته جوړه کړي. ډېره زیاته مننه. سلامت قاري صاحب محترم چې داسې په فراغت غونډه کې موږ ته وخت راکړه او مصروفیتونو نه مو ځان راوزګار کړه، وخت هم راکړه. خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو خپل دا تنګ وخت موږ ته راکړه او راغلی موږ ته. ډېره مننه. الله خوشحاله ده. جنتي وکم دراسي لتنګ غرو د وطن په ګلابي وینو وینسلې دي سلمو د وطن په ګلابي وینو وینسلې دي سلمو د وطن جنتي وکم دراسي لتنګ غرو د وطن په ګلابي وینو وینسلې دي سلمو د وطن په ګلابي وینو وینسلې دي سلمو د وطن حسن و دغه ټول
گلابی وینو وینځلې د ظلمو د وطن جنتي وږمه دې راسي د غرو د وطن گلابی وینو وینځلې د ظلمو د جهل دوره تیر شوه دا عصر د عرفان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی د جهل دوره تیر شوه دا عصر د عرفان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی په حق فصی روان یو دا علم پتنګان یو دا جهل دښمنان یو دا جهل دښمنان یو په حق فصی روان یو دا علم پتنګان یو دا جهل دښمنان یو دا جهل دښمنان یو لښکر د معارف یو لوړ مو نام لوړ مو نشان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی لښکر د معارف یو لوړ مو نام لوړ مو نشان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی د جهل دوره تېره شوه دا عصر د عرفان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی روان مخ په رڼا یو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض دوا یو د هر مرض دوا یو روان مخ په رڼا یو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض دوا یو بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګه را سره دغه مدرسې نه فارغ شوی مولوي صاحب محترم ولاړ دی د سره به خبرې کوو سلام ستړی مشئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم صفي الله ولدي مولوي روح الله مظهري د مومندرې ولسوالۍ او د ګردي غوث د اوتمانزو د قري اوسېدونکی یم او د دغه کلي اوسېدونکی د دې جامعې سابقه او دلته د دې استادانو همکارۍ او دغه خدمت چې نن تاسو خپله دا ثمره وینئ د ما سره د خپلو استادانو همدردي او شفقت الله دې د دوی په عمر کې نور هم برکات واچوي او الله دې دغه خدمت د ورځ تر قیامته پورې جاري او ساري ولري امین ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم څه احساس لري چې فارغ شولې نو احساسات خو داسې دي چې سړی به د کنټرول نه وتلي څه به ووایي خو بس دغه سوال کوو چې الله پاک دې د هر مور او پلار ته دغسې ماحول او دغسې فرصیت ورښودل کړي د خپل اولاد دپاره چې دا الله تناهي برکات دي او باقیات جاریات دي الله دې ستاسو په عمرونو کې او د دې ټولو اولادونو او مور او پلار دې په موږ باندې هم خوشحاله کړي او د دې ټولو دې الله پاک دغه ارمانونه پوره کړي او الله پاک قاري صاحب که د زده کړو په اړه راته ووایي زده کړې مې څنګه پای ته ورسېدلې الحمدلله بس د الله تعالی ډېر احسانات و چې دغه موږ خو ډېر څه په زړه کې و خو د الله پاک دغه لوی فضل او کرم په موږ باندې و چې په دې دومره غربت او فقیرۍ او د همسایه‌توب په دغه کلي کور کې د دې کلیوالو همدردي را سره وه او د دوی لا هڅولو و را سره موږ بیا دې دین ته شفقت کولو او رمانې لاس پرې راکاږو دغه د اوتمانزو مشران قومي سپین ږیري وو الله پاک دې د دوی په عمرونو او په مالونو او جانونو کې برکت واچوي دغه مشران دي الله دې تل موږ دپاره د اتفاق او د سوکالي او د یووالي ذریعه وګرځوي ډېره زیاته مننه قاري صاحب بیا دې درته مبارک وي په روسیو کې څه پیغام لرې کوم هدف لرې په راتلونکي کې انشاءالله اول خو رای او کوشش دغه دی دغه خپل علم باندې عمل وکړو بیا یې الله پاک نه دغه توقع غواړو چې دغه دین هم د کوم مقصد دپاره کړی الله دې هغه مقصدونه موږ ته پوره کړي اول مقصد خو همدغه دی چې الله تعالی پرې رانه راضي شي موږ ټول د دې ولس دپاره د خیرخواهي ذریعه وګرځو داسې نه خدای نخواسته چې موږ د دې ولس دپاره د شر ذریعه وګرځو موږ د دې ولس دپاره د اتفاق او یووالي دپاره به راوځو انشاءالله او اولا کې هم د الله رضا ده او د دغه دین خدمت ځکه دا زموږ د بیړیو نه د مور او پلار ارزو وه الله پاک نن دغه ارزو پوره کړه انشاءالله آینده کې به هم دغه کوو ورځ تر قیامته پورې دین ته هم ځان وقف کړی په دین باندې به لګیا انشاءالله مننه قاري صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړه او بیا دې درته فراغت مبارک ډېره زیاته بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګه را سره قاري صاحب محترم ولاړ دی چې دی هم فارغ شوی دی او د قرآن حفظ یې کړی د سره به خبرې کوو چې دی څه احساسات لري سلام ستړي مشئ وعلیکم السلام خیر جوړ بخیر ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په لومړیو کې که ځان معرفي کړي لیدونکو ته نوم محمد رحمان دی پلار نوم حاجي حبیب الرحمن دی ډېره زیاته مننه قاري صاحب مبارک دی درته بیا هم او څه احساسات لري شکر دی الحمدلله ښه خوشحاله یم د الله پاک کتاب مې خلاص کړی دی
که د زده کړو په اړه راته وایي څومره وخت کې د قرآن کریم حفظ کړه؟ داسې 4 کاله به شوي او استادانو زده کړې څنګه وې درسونه ښه وو؟ ښه شکر دی الحمدلله ښه خوشحاله و هغوی موږ هم خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه. سلامت صاحب په راتلونکي کې څه هدف لرې؟ بس هدف همدا لرم چې همدغه کتاب باندې ښه عمل وکړم او ښه یاد کړم ځان سره. مخکې څه لکه کتابونه نور څه به وایې؟ او انشاءالله او په وروستیو کې د پیغام څه دی لیدونکو ته؟ بس پیغام مې دا دی چې بس دود یم خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه. بیا هم سره مشه درنو لیدونکو په څنګ کې را سره بل قاري صاحب محترم هم ولاړ دی، د سره به خبرې کوو چې دی څنګه زده کړې کړي. سلام سره مشه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم طلعت الله دی، د چین ولسوالۍ باندر کری. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه. که په لږ لوړ غږ خبرې وکړې او د مبارکي بیا دې هم درته فراغت مبارک وي او څه احساس لري چې فارغ شولې؟ شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو، الله نه راضي په دې ساعت باندې چې دا دغه یې موږ ته رانصیب کړه خوشحالي، او الله دې دغه باندې ډېر راضي و. او موږ دا پیغام د ټولو خلکو ته چې ټول مسلمانان د خپل مور او پلار د زامنو سبقو ته راولي، سبقونه دې په ووایي، الله یې دې نه صحت ورکړي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې. زده کړې مو څنګه پای ته ورسوه؟ څومره وخت کې مو قرآن کریم حفظ کړ؟ شکر الحمدلله داسې چې تقریبا 5-6 کاله کې مې قرآن شریف حفظ کړه او الله یې عمل راله پرې راکړ. او ټول مسلمانانو ته دا موږ پیغام دی چې علم ته راوځئ او علم زده کړئ. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب په راتلونکي کې څه هدف لرې؟ همداسې قرآن کریم به زده کوئ، نورو ته به ښایي او که نه د نوي علوم نور هم وایي لکه کتابونه شو نور علوم؟ یاره شکر الحمدلله موږ خو دې ته دغه دی چې ټولې درجې ووایو، 8 واړه درجې یا 12 واړه څومره چې، او الله یې موږ له دې له عمل راکړه ځکه چې موږ دې ته پسې راوتلي یو، سختې او دغه هم تېرې کړي چې دې باندې موږ کامیابه شو. الله العالمین ته موږ له دغه راکړي بریا په راکړي، او موږ ټول مسلمانان پر دا پیغام لرو چې که خپل زامن دې درسونو ته وباسي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې. بیا دې هم درته مبارک وي. د جهل دوره تیره شوه، دا عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. د جهل دوره تیره شوه، دا عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. په حق فصیح روان یو، دا علم پتنګان یو، دا جهل دښمنان یو، دا جهل دښمنان یو. په حق فصیح روان یو، دا علم پتنګان یو، دا جهل دښمنان یو، دا جهل دښمنان یو. لښکر د معارف یو، لوړ مو نام لوړ مو نشان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. لښکر د معارف یو، لوړ مو نام لوړ مو نشان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. د جهل دوره تیره شوه، دا عصر د عرفان دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه ژوندون ګران دی. روان مخ په رڼا یو، ښاغلي د دنیا یو، د هر مرض دوا یو، د هر مرض دوا یو. روان مخ په رڼا یو، ښاغلي د دنیا یو، د هر مرض دوا یو، د هر مرض دوا یو. شپه تېره شوه د جهل مرختلی، د عرفان دی، بې علمه ژوندون. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو. دا و د دارالعلوم فیض القرآن ګردي غوث د مدرسې فراغت غونډه چې تاسې ټول جریان وکتل. د فارغینو خبرې مو واورېدې، تر څنګ د مولوي صاحب محترم او د قاري صاحب محترم خبرې مو واورېدلې او پروګرام مو هم وکتل. درنو لیدونکو له تاسې نړۍ مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړه. تر بیا ښې چارې الله مل شه د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.